افغانستان ته د غنمو 5مه جوپه واستول شوه. هند افغانستان ته د غنمو 5مه جوپه را استولې. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. هند افغانستان ته د غنمو 5مه جوپه واستوله. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 5مې جوپې د استولو خبر ورکړی دی. په دې باره کې 2000 ټنه غنم چې د واګې اتاري بندر له لارې به پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول، بیا افغانستان ته ولېږدول شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اندم تانګچي وایي چې له پرونی استول شوي غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي دي. هند ژمنه کړې وه چې د په افغانستان کې له بېوزلو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته کوي. دوستانو تاسې څه فکر کوئ؟ آیا دغه مرستې به تر بیچارهو خلکو ورسیږي او که نه؟ خپل نظر مو راسره ضرور شریک کړئ.